السلام علیکم څنګه شې جوړې سکرایس په خیر شخ به جوړه وخت نظر ځای کوم د دې چې ډایرکټ په سبجیکټ خبرو کو سبجیکټ مې چې سره خسته دغه د څو هورمون سره راخسته دي پر یو دوه هورمون باندې ما ویډیو جوړ کړی دا او په دوه باندې وستر ته جوړوم سي دغه نو من چې ډوپامین دی اکسیټوسین دی انډورفینز دی او سیروټونینز دي سي نو دا هورمون یو پلی یو خبره د ګروت مخ په وسته چې دا کوم هورمون چې دی ډوپامین سو اکسیټوسین دی او انډورفینز په نامه چې دی او سیروټونین چې دی دا د دې هورمونو فعالیت د دې هورمونو کار د دې کم چې دی دا ټول یو قسم دي سي یعنی فنکشن چې دی د دې تقریبا په 100% کې 99% د دوی د یو رقم دي سي نو ډوپامین هم دغه کار کوي چې زموږ سټرس یا زموږ فشار ختمول زموږ څخه پر موږ پر جسم باندې زور اتلل یا زموږ سره یو کوم مسله وي زموږ موډ برابرول زموږ د جسم څخه کوم ځای یو درد مرض یو زخم دغه درد کمول یا زموږ په جسم کې یا یو کوم ترتیب مثال د خوشحالي دراوستل په جسم کې خوشحال ساتل یعنی اوس ګوره ستا خوشحالي چې ته اوس خوشحاله خاندې دا د دې د څو کې د ډوپامین کې یا اکسیټوسین کې یا انډورفین یا سیروټونین کې یعنی دا زموږ خوشحاله ساتل زموږ کوم فزیکل علامات یا زموږ کوم سیکشوال کوم چې موږ جسمي تعلقات سره ساتو دا زموږ خوراک یا زموږ تاګ چې دی یا زموږ دا کوم جسم چې دی دا ټول د دوی لاس پکښې کې دی سي نو زه اوس کوشش دا مې دا یو شارټ کوم جمله در ټول اوس بیا زه د انډورفین او سیروټونین دواړه په دې کې سره د خلاص کوم څه ده هدي چې اوس اول ور انډورفینز راوخم انډورفین د تک د مخه څخه په دې شی باندې سر خلاص کړي د انډور چې دی د انډورفین چې دی د دوه لغات سره راخسته شوی دی چې انډو مطلب انډوجینس ته وایي کیږي یعنی په جسم کې دننه انډومین دننه جنس په جسم کې دننه مورفین چې دی و درد ته وایي یعنی هغه درملن یعنی هغه دوا یعنی هغه هورمون یا هغه کیمیکل چې موږ په جسم کې یو ځای مای درد مر قراري یا یو موږ خوشاله ساتي دې ته وایي کیږي چې دا چې مختزو انډورفین ار نیورو ترانسمیټر ریلیز بای دی پیچوټری gland and hypothalamus in the brains neurotransmitter چې دی د پیچوټری غدود او هایپوتلاموس لخوا څخه په مغز کې خوشی کیږي نو دوی سوای دا چې دا کوم انډورفین چې دی دا دوی وایي دا یو نیورو ترانسمیټر دی نیورو ترانسمیټر به بیا په باز کې د خلاصوم چې دا چیش دي څه کار کوي نور څه کار کوي سید نو دوی دا نیورو ترانسمیټر دی دا هغه وخت د زموږ کوم د غدود چې دی پیچوټری ګلند چورته وایي په د دماغ کې کوم غدود چې دی دا ریلیزي د هایپوتلاموس لخوا څخه دماغ ته ځي هایپوتلاموس بیا د پیچوټری د ګلند څخه لږ لوړ دی په د عکس کې هم درښکاره کوم نو هغه بیا هغه تاسو بیا دماغ تاسو نو دماغ بیا په دې باندې څه کار کوي هغه به اوس دلته زه سر د خلاص کوم نو دا انډورفین چې دی دا چې دی زموږ په جسم کې چې دی دا د قدرتي یو هورمون یعنی دا هورمون چې دی زموږ په جسم کې کله زموږ یو ځای ملا درد کوي یا لاس درد کوي یا یو ځای خوټ شون نو هغه درد کوي نو دی هغه درد ورکول دپاره د کار کوي او یا زموږ کوم سټرس چې یعنی موږ د فشار لاندې یا موږ یو په ټینشن کې یا موږ په یو مسایل کې نو هغه ټینشن څخه دی موږ باسیم او امپروویز موږ موډ یعنی موږ هغه چې کوم طبیعت یې اوس ګوره طبیعت خراب نو دی کوشش کوي چې د زموږ طبیعت سم کې خوشاله موږ وساتي او بل د سم کې انهانس یور سنس اف ویل بینګ نو د سم کې زموږ کوم حسنی یعنی چې په کوم حالات کې موږ سره ناشو دغه حالات دی هغه دغه سره برابرۍ چې یعنی د مزاج څنګه دی دا اوس دی په کوم حالات کې دی یعنی د حالات طبیعت برابرول په د فشار کمول مزاج برابر کول دا کوم چې یعنی حسنی احساس دی دا کوم دی چې احساس لري دا اوس کوم احساس دی لري دا برابرول دا ټول د کار دی هغه دلته په بعد کې په ویډیو کې سره د خلاصوم چې د میکانیزم څنګه کار کوي سید نو دا زموږ په جسم کې دا کوم وخت ډیر د انډورفین څه وخت زیات راوځي دا هغه وخت زیات راوځي چې زموږ د بوډي ریلیز انډورفین when you do pleasurable activities such as eating exercise and sex ACT نو دی وایي چې دا هغه وخت زموږ په جسم کې دا زموږ جسم تولیدوي چې کله زموږ په جسم کې یو پریشریبل یعنی یو داسې پریشر وي یو داسې کار وي چې موږ زور وو د چا سره یا حملې وي یا دغه کو هغه وخت دا راوځي یا چې کله خوراک کو خوراک په ټیم کې هم د زیاتې ریلیز وځي یا ایکسرسایز کو ایکسرسایز یعنی ته ورزش کوې ورزش په وخت کې هم دا وځي یعنی جسم ته حرکت ورکول په وخت کې دی راوځي یا سیکس یعنی کوم جنسي تعلقات چې تو سره دی هغه وخت چې ته کوم تعلقات چې کوم جسم ستا ګرمایش باید هغه وخت کې هم دا راوځي سیده او د دې
اندورفین چې دی د تقریبا 40 قسم اندورفینز ته هر چې دی هر اندورفین چې دی هغه جلا مخصوصه کار لري سیده په دې کې یو دی بیټا اندورفین چې ورته وایي هغه ډېر چې کوم یو قوي یعنی درد وي هغه قراري زموږ په جسم کې کم سخت یا درد وي هغه قراري زموږ په جسم کې سیده اوس د دې میکانیزم به زه تاسو په ویډیو کې در سره د خلاص کوم چې دی څنګه ریلیز کیږي او کوم شی بلاک کیږي څه نه کیږي څه نه کیږي اوس چې په دې زه سره در خلاصوم چې دی څنګه میکانیزم د څنګه کار کوي سیده دا دماغ وبله سیده سپیلینګ کوي دا نیکلیټ کارټون مې لږ خراب لیکلی دی خو خیر دا بیا سب کې نو دا وګورئ یو انسان دی سیده اوس د ده په دا لاس کې دلته خوښ پیدا شو دلته خوښ شو دا ځای خوښ شو نو دی دا د ده دا جسم چې دی په دې کې دا چې راځي سیګنل راځي دماغ ته ولاړ شي دماغ ته چې سیګنل ولاړی دی دا دماغ ته دا محسوس ورکوي چې یاره زموږ په جسم کې پر دا ځای باندې خوږ دی او دا ډېر درد کوي او ډېر فشار پر روان دی نو دا دماغ دا محسوسه کوي دماغ چې دی دا محسوسه کوي هلته سیګنل ورشي سیګنل په کومه لار وځي دا خو ګوره زموږ په هر ځای کې دا زموږ په جسم کې هر ځای ته لاس وروړي دا خپل ځای سنسر لري یعنی خپل د چې هر ځای ته ورکړي دا لاس مطلب دا ګوتې ته لاس وروړي نو هلته دماغ محسوسه کوي یعنی دا دماغ خپل اتوماتیک محسوسوي نو درد هم دغه رقم دماغ محسوسه کوي نو دا چې دا درد ورغلی نو دا دلته بیا په دا دماغ کې دننه دا رقم د حجرو په اخرو کې یا د حجرو د باندې دا چې سیګنالانو داسې ریسپټران سره ولاړ دي نو دې ته بیا جلا خپل پروسس لري بیا په دې باندې بیا سم سره د خلاصوم چې دا چیش دی دا کوم دلته چیش دې ته چیش وایي ځینې ریسپټر پراته دلته دا ځایونه دا کیسه دا کوم درد چې دی دا درد چې تا محسوسه کړی دی دا درد چې دی دا دی په دا لار باندې دا میسج وروړي سیګنل ورواستی دا سیګنل رواني دا راشي دلته راوړي دې حجرې ته راوړي دا کوم چې د نرو سیلز چې ورته وایي دې نرو سیلز ته راوړي نو دې چې راوړي نو دلته بیا د سرچمه کې دا د داسې کیسه بیا ځي دلته دې سیلز ته یعنی دلته ریسپټر پاتې ریسپټر مطلب دا دی چې دی ریسیپي یعنی د چا څخه یو شی اخیستل یا د کول رسیفول یعنی د چا څخه یو شی ګرځول نو دلته چې دی دغه خانې ته دی اوړي نو دلته چې دی اوړي هلته دماغ چې دی محسوس کوي درد ډېر محسوس د جسم داسې درد کوي یعنی د لاس داسې درد کوي هر ځای چې درد کوي نو هغه دلته دا رقم میکانیزم دی پروسس باندې روان دی نو داسې میکانیزم باندې دی دا دماغ محسوسه کوي نو بیا څه چمو چې دا ځایونه چې دی دا کله چې دی دا مطلب دا هارمون چې دی دا درد چې بندوي نو دلته دی څه چمو کې دا ځایونه دی بلاک دا فشار بلاک نو بیا څه چمو کې دې سیلز ته د کوم درد چې دی دا سیګنل نه ورسېږي مثال زه تا ته ټلیفون در کوم ته ټلیفون نه پورته کوې مثال دا ټلیفون نه پورته کول ځای دغه دی یعنی دغه ځای چې دی دلته سیګنل بند شي سیګنل چې بند شو بیا دماغ دا سوچ وي چې زما جسم بالکل سم دی هېڅ مسله نه څه پکښې کې ترتیب ګر مینټین روان دی اور مثال دونه دغه نه دماغ ولې محسوسه کوي نه نو په دا وجه باندې دا یو ځینې د درد ستنې چې دی هغه دغه رقم کار کوي یا هغه کوم انالجیک چې دی هغه هم دا رقم کار کوي ښه اوس د دې نارمل رینج به زه دروښیم د دې نارمل رینج بیخي قسم دی او کوم ټیسټ لګوئ اول خو په هغه وګورئ که نو بیا به دا نارمل رینج د ځان سره نوټ کړئ صحیح ده نو د دې چې دی بغیر سیاست یعنی په سیاست فلوټ کې که دې نه و کړی د ملا په اوبو کې چې کوم ټیسټ نه و کړی د هغه نارمل رینج جلا دی دا بل نارمل رینج جلا دی صحیح ده نو د بلډ د دې نارمل رینج چې دی دا د 1 سوینې سه بیا د 0 د دې سوین د 10 سوینې سه بیا د 4 پیکو مول پر لیټر پر نارمل رینج دی یعنی په دې نارمل رینج کې دا ویلیو د نارمل رینج دی صحیح او که سیاست یعنی د ملا سره کوم بر اخیسته په هغه کې دا د 0 سوینې سه دراته د 8 سوینې سه بیا اشاریه 4 پیکو ګرام پر ملي لیټر پر نارمل رینج دی چې د بیا هم خپل کوشش وکړي چې پر کوم کټ باندې نارمل رینج دی کسو هغه هو ګوري لازم سره اوس په دغه د وشم سیروټونین د چې ته پر کار کوي یو خبره بل پاتې وساته سیم اندورفین چې دی سیم دغه سیروټونین کار کوي یعنی یو رقم کار کوي خو زه بیا هم بارادم دلته تاسو پر د دې پروسیجر در شایم سیدم په اخر کې به دا وشم چې دا دواړه په شیش کې پورته کیږي سیدم سیروټونین ته په بل نامه هم وایي کېږي یا په بل نامه هم دا پیژندل کېږي هغه ته وایي کېږي 5 هایدروکسي ټریپټوامین په نامه باندې یعنی 5
ایچ ټي په نامه باندې هم د یادېږي سید. او دا چې دی دا مونو امین نیورو ترانسمیټر دی. مونو لفظ چې راغلی مثال دا یو دانه دی سید، په دې وجه دته مونو امین نیورو ترانسمیټر وایي کېږي یا پپټاید هم وایي کېږي، یعنې یو لږ خاصه سید. نو دې ته په ډېرو نومانو وایي کېږي، خو دا یو نوم چې دی دا هم د serotonin is a chemical that carries message between nerve cells and the brain and throughout your body. سیروټونین یو کیمیاوي مواد دی چې په مغزو او ستاسو په ټولو بدن کې د عصبي حجرو ترمنځ یو پیغام لیږدوي. نو دی وایي دا سیروټونین چې دی دا یو کیمیکل دی چې دا راخیستي یو میسیج راخیستي یو پیغام راخیستي چې زموږ د جسم یعنې زموږ د کوم د جسم عصبي ریښې چې یا کوم د دماغ چې دی د دغه دماغ و د عصبي ریښو تر مابینځ دی کار کوي. یعنې دی یو داسې وبوله کله اوس دماغ څخه یو میسیج راخیستي راوړي عصبي ریښو ته، د عصبي ریښو څخه وړي دماغ ته سیده. دا یوه جمله. ښه اوس یې کار ګورو. نو سیروټونین چې دی دا زموږ په جسم کې موډ، خوب برابرول، د هضمي سیستم، نوزیا چې کوم ورته وایي یعنې خواګرځېدل د هغه وخت کې دی چې ژر کومک کوي چې دا نوزیا ور برابر کړي، یعنې خواګرځی ورک کړي، یعنې د زخم جوړېدل، د هډوکو جوړېدل او په بلډ کلاټینګ یعنې په وینه یې ښه کېدو کې دی ډېر کار دی. او زموږ کوم سیکشول دغسې یعنې کوم جنسي تعلقات یعنې کوم سیکس تعلقات چې د هغه برابروي یعنې کوم ښه. بل دا څه هم کوي چې زموږ کوم د سیروټونین لیول چې یا پورته سي یا ښکته سي، نو د دې څخه زموږ جسم کوم فزیکل علامات یعنې کوم تګ چې موږ کوو یعنې کوم روان تګ، خوراک، موډ، څښل، د په دې ټولو کې فرق راځي سیده. دا ټوله سره ډسټربېږي، د دې ټوله ترتیب ورسره خرابېږي د دې سیروټونین هارمون سره. دا بله جمله یوه جمله ده، بله پاته هغه به هم درته بیا وځو. سیروټونین نارمل رینج څو دی زموږ په جسم کې سیده د 50 څخه بیا تر 200 پورې نینو ګرام پر ملي لیټر په نارمل رینج دی سیده. دا د نینو ګرام په نامه باندې راځي، پیکو مول لیټر په نامه هم راځي. کار یو ستا په ایکسپین شیټ کې وو نو ته به بیا هغه پشکه ورکړې سیده. دا دواړه هارمون چې کوم نو موږ ته کوم علامات راښکاره کېږي یعنې کوم سمپټم یا کوم علامات موږ سره یا اول وایي د شا درد، د ملا درد، غاړې درد او هغه ګولۍ چې کوم درد د بدن درد دپاره چې کومې ګولۍ استعمالیږي د هغو پر تا باندې فرق نه راتلل. او کوم چې هغه یعنې ته کوم ایموشنل یعنې ته څنګه خبرې کوې، ژاړې، هر پله ژړل، دا هم پشکې راځي. او د لمر څخه بد وړل او د سترګو څخه یو ډول مشکې راتلل. او بل چې دی یعنې په راره خبره پر سترګو باندې مشکې راتلل. ډپریشن په یو مشکل د نه سره یې نیولي، زه په ټینشن یې پر ځان باندې اخیستي او حال یې پر ځان جوړ کړی، یو ډپریشن، یو ځان یې بیخي داسې کړی. او یو هغه یا مثال چې ته په خوراک کوې چې هغه ډېر پریشر لري، چاکلیټ خوراک نه کوې، شوګر نه خورې، یا یو داسې سرکه نور سره خورې یا خورې کم خورې، نو د دې د وجه څخه هم دا علامات راتلی سي یا زموږ په جسم کې کم راتلی سي. او زموږ په جسم کې کم وي دا علامات موږ سره یې سي. نو دا یو خبره بله زما دلته یېره وه خو اوس مې را په یاد شو. دا چې د سرکې څخه هم جوړېږي دا سیروټونین او انډورفین په نامه باندې دی. او د چاکلیټ څخه هم جوړېږي کوم چې کافي پکښې کینې یا کافي په نامه چې دی کوم تک تور چاکلیټ دی. او په شوګر کې هم دی. هغې اوس ګورو چې دا په کوم حالات کې پورته کېدای سي، یا د ریسک یا پورته کېږي یا د چي څه پورته کېږي. دا ښه د دې پورته کېدل یعنې زوړ یعنې کرونیک سټرس ورته وایي، یعنې زوړ مشکلات یا اډرلین یا فټګي کې مسله وي، یعنې سستي وي د جسم د یا خوب راتلی مشکل وي، د هغه د وجې څخه دا پورته کېږي سیده. یا د شپې خوب نه راتلل د دې د وجې هم پورته کېږي، یا دا علامات پکښې کې دي یا پورته سوي. یا د شوګر کم راتلل یعنې زموږ په جسم کې کوم شوګر چې دی د هغه کمېدل، یا یو بل داسې ناجوړي لګېدل. او یا د شراب څښل ډېر، یا د کافي چې کوم دي د دې استعمالول، د تور کافي نه دي د دې استعمال د دې د وجې هم پورته کېږي، یا علامات د دې چې دا پورته سوي دي سیده. کله چې د ګابا ډیفیشنسي وي د هغه د وجې هم دا پورته کېږي. یا سپاینل سبلکشن په نامه باندې دی د دې د وجې هم کېږي. یا فزیکل ایموشنل ټراما وي، یعنې فزیکل ایموشنل ټراما هغه ته وایي چې یار ته اوس ګوره ناست یې یو دم یو لاس دې وغورځوي یا دې پر سر باندې ټینشن وولي، دا لاس پورته کول، دا شي ته ټچ ورکول دې ته فزیکل علامات وایي. نو دا کېدای شي په ډېر کې داسې انزایټي، ویر، خشکه کول، فشار پورته کېدل، بیخي یو ډېر دی. دا خو اوس ما یو شارټ ما یو عکس پیدا کړي چې مې درته ولګي، دا بیخي ډېر دی دا چې ته ولګوې
د ډېرو شیانو د وجې څخه دا پورته کېږي، یا یو زخم جوړېدل نه، یا یو میسج سم نه رسېدل، یا خوشحاله نه ساتل، یا یو بل داسې یو درد نه قرارېدل، بیخي ډېر شیان پکښې دي چې د هغو د وجې څخه دا پورته کېږي یا کښته کېږي یا دا کمې زموږ په جسم کې څه ده. نو که دا ټیسټ په سیرم کې کوئ نو هغه به ستا سره باید بلډ در سره وي، سیرم وي، جل ټیوب کې باید در سره وي. او که دې په CSF کې کوئ د هغه بیا جلا د کومه ملا اوبه وي هغه کې کېږي، او په ډېر شیانو کې دا کېږي صحیح ده دا ټیسټ. او دا چې دې لپاره کوم کوبس E411 مشین په دې مشین کې هم کېږي، او په هر یو کې چې نوم سم لیکل سوی په هغه کې دا کېږي دا ټیسټ صحیح ده. کوم داسې غټ مشکل په دې کې نشته، او کوم ځای مشکل و هغه به ما ته په کمنټ کې ویلی شي.